د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب صالح. لوستونکي مرسل احمدزی. د انار غوټۍ. هغه مهال چې زه د انار په غوټۍ کې اوسېدم نو د یوه زړي اواز مې واورېده چې ویل یې زه به یوه ورځ لویه ونه شم. هوا به مې له پاڼو سره سندرې وایي. د لمر وړانګې به زما پر لښتو او څانګو نڅا کوي او په هر راز موسم کې به زه تکړه او تانده یم. بل زړي وویل چې لکه ستا ځوان وم نو زه هم دغسې وم، خو اوس چې عمر مې پوخ شوی او په هر څه پوهېدلی یم نو اوس مې احساس وکړ چې دا هسې هیلې او آرزوګانې دي. دریم وویل زه خو هیڅ داسې څیز نه ګورم چې زموږ د راتلونکي ښکلیتوب ترې څرګند شي. څلورم وویل خو پرته له راتلونکي زموږ ژوند بې پایلې لوبه ده. پنځم زړي وویل خو تر څو چې موږ په دې ونه پوهېږو چې موږ څه یو نو د راتلونکي او په راتلونکي کې د ارزښت په اړه خبرې کول څه ګټه لري؟ شپږم هغه وویل موږ چې څه یو تل به همدا یو، اوس هم او بیا هم. اووم زړي وویل په را روان مهال کې د هرې پېښې په اړه زه پوهېدی شم خو زه یې د تورو په مرسته تاسو ته ویلی نشم. ورپسې اتم، نهم، لسم او بیا ټولو دانو خبرې پیل کړې. ما د یو غږ هم په سمه توګه اورېدی نشو. شور ماشور جوړ و، ځکه خو ما پرېکړه وکړه چې په یوه غوړګه کې ځان ته کور جوړ کړم چې دانې هم لږې وي او ډېرې خبرې هم نه کوي. توپان ځپلې بیړۍ. د وخت په توپاني دریاب کې یوه ډنګره او سپکه بڼکه ښکته او پورته کیږي. هره قهرجنه څپه غواړي چې هغه ونغړدي، یعنې تیره یې کړي. د سمندر تل غواړي چې په غېږ کې ونیسي. سره د دې هم دا توپان ځپلې کښتۍ د پرمخ تللو هڅه کوي او یو ناڅرګند ځواک یې پرمخ تللو ته اړ باسي. لړزانده او څپانده ده لکه د پرخې یو څاڅکی چې د هوا د څپو له امله ناکراره وي. د وخت د څپو مدوجه ذریعې شنه کېدو ته نه پرېږدي او د ژوند توپان یې هره شیبه په شیبه د نغړدلو هڅه کوي. خو لالهانده او سرګردانه کښتۍ بیا هم وړاندې ځي او د څپو له منګولو ځان ژغوري. په رڼه اسمان سترګک وهونکي ستوري ورته داسې ښکاري لکه د سپینو زرو کبان چې په نیلي اوبو کې لامبي. ډېر خوښ دي او په نه هېرېدونکي خوبونو کې ورک دي. په فضا کې پستې او مالوچې وریځې نڅېږي، ښکلې او زړه وړونکې. یو بل ته یې لاسونه ورکړي او لوبې کوي. د شعر او لطافت په سمندر کې لامبي. خو افسوس دا بې لاسو پښو کښتۍ، توپان ځپلې کښتۍ، دا خو نه ټاټوبی لري او نه ساحل. قرار او ډاډ یې ورک شوی دی. ای مالکه، یوه له ځګه ډکه څپه یې ولې نه ډوبوي چې تر قیامته یې په خپلو ژورو کې پټه کړي، د تل لپاره ورته خوب په برخه شي او ورک شوی سکون ومومي. جګړه او واړه قومونه. یوه ورځ په یوه چلګه کې یوه چیلۍ او د هغې وړوکی بچی څرېدل. د پاسه پرې یو باز الوته چې د چیلۍ وړوکي بچي ته یې په وږي نظر لیدل. او کله چې د چیلۍ پر بچي غوټه کړه تر څو په پنجو کې ونیسي، یو بل باز راغی او له لومړني سره په جګړه شو، تر څو دا غوړه مړۍ دی له ستوني تېره کړي او چغو سورو یې اسمان پر سر واخیست. لاندې چیلۍ چې بره وکتل نو په حق پک غږ یې خپل بچي ته وویل د زړګي سره
څومره عجیبه خبره ده. دا شریفې او لوړ ذاتې مرغۍ وګوره چې له یوې بلې سره لاس و ګرېوان دي. آیا د اسمان پراختیا لږه ده؟ زما وړوکې ځیګره، زما ګرانه زویه، دعا ته لاسونه لپه کړه او د زړه له کومې دعا وغواړه. ای خدایه، د دوی ترمنځ سوله او پخلاینه راوله. او وړوکي بچي په زړه کې دا ټکي تکرار کړل. نیوکې کوونکي: یو ځلې یو سړي د سمندر لوري ته سفر کاوه او کله چې له لارې سره نږدې یو سرای ته ورسېده نو شپه پرې راغله. خپل آس یې د سرای مخې ته په ونې پورې وتاړه او په خپله سرای ته ننوته. په زړه کې یې تیر شول چې انسانیت لا ژوندی دی او آس به یې ژغورلی وي. خو کله چې شپه نیمه شوه نو غل راغی او د ده آس یې وتښتاوه. سبا ته چې کله مسافر له خوبه پاڅېده نو آس یې پر خپل ځای کې نه و. ډېر خفه شو. له ځانه سره یې وویل: څومره بده خبره ده چې یو انسان دې د بل انسان آس غلا کړي. په دې وخت کې نور مسافر راغونډ شول او په خبرو لګیا شول. لومړي وویل: ته څومره کمعقل یې، آس څوک له غوجلې د باندې تړي؟ دویم وویل: او دا دې بله بې عقلي چې آس دې قیزه هم نه لرله. دریم وویل: تا ته چا ویل چې سمندر ته پر آس لاړ شه؟ څلورم وویل: آسونه تل سست او بیکاره خلک ساتي. د مسافر زړه یې خولې ته راوست. په اریانتیا او خفګان یې وویل: تاسو د دې پر ځای چې د آس په موندلو کې راسره مرسته وکړئ پر ما نیوکه کوئ. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې تاسو پر غل هیڅ نیوکه نه کوئ. ټولې بدې خبرې ماته کوئ.